خطبه ویل کېږي په خطبه کې دا مستحب ده چې په منبر وي، مستحب ده. په مځکه هم خطبه جایز ده، په بالښت جایز ده، په منبر هم جایز ده. نبی علیه السلام ته چې تر څو منبر نه و جوړ شوی خطبه یې چیرې ویلې؟ په مځکه باندې درېدو. خو بهتره دا ده، مستحب دا ده چې برسېره په منبر ولاړې امام خطبه ویي. ولې؟ ان حضرت صلی الله علیه وسلم په آخر وختو کې په منبر ویلې. ده به خطبه په مځکه ویلې. یوه ښځه وه، د هغې غلام نجار و. دغه ښځې ویله چې که زه تا ته اجازه دي وي تر هغه باندې دا غلام باندې هغه درته جوړ کړه منبر. نبی علیه السلام اجازه وکړه. په یو روایت کې چې نبی علیه السلام آل ور ولېږو چې ما ته منبر جوړ کړه. تطبیق داسې کوي چې اول پیشنهاد د ښځې د طرف نه شو، بیا نبی علیه السلام حال پسې ور ولېږو چې هم څه کړو؟ منبر یې جوړ کړو 3 پوړی 3 ځینې. دغه منبر مستحب دا ده چې په چپ طرف د محراب کې قبله په چپ طرف، بیا لیکي چې چپ طرف په ښي طرف د دغه طرف نه چې ولاړ د دغه سړی ښی طرف، خو د قبله د طرف نه چې را روان وي ولاړ وي دغه چپ طرف. دا منبر دا محراب ده، د محراب په دغه طرف په منبر کې دی چې دا څوک قبله ته مخامخ نو په ښي طرف راځي، خو ملا په دغه طرف نه را ولاړ دی، دغه په چپ طرف باندې راځي. حضرت پیغمبر علیه السلام په هغه دریم برسېره پوړی باندې بیان کوو. صدیق اکبر رضی الله عنه دا ور چې راغی، هغه د مابین په پوړی به کېناستو، پښې به په دا لاندې پوړی کېښې. د حضرت عمر صاحب دا ور چې راغی، هغه په هغه لاندې پوړی باندې لکه هغه کوزنۍ په یوه باندې به کېناستو، پښې به یې په مځکه ایښې. حضرت عثمان ذی نورین چې راغی، 6 کاله پورې دم داسې وکړه چې په لاندې پوړی کېناستو، پښې یې په مځکه ایښې. بیرته بیا وخوت سر ته چې نبی علیه السلام کېناسته. دا چې بل خلیفه راځي بیا به چیرې کېني؟ خو خو ځمځکې ته به کوزېږي که نه؟ ادب لحاظ هم خلک پوه کړه. نورې په اصل مسله باندې مسله دا ده چې په پاس ځای کې به کېني. لکه موږ تاسې د علماو معمول دا ده چې په دا مابین چوکۍ کې کېني، پښې په هغه کوزه چوکۍ نو چې درېږي په منبر ولاړ یې په یو ځای باندې ولاړ یې. حضرت پیغمبر علیه السلام د کعبه مبارکه په طرف دیوال د خرما او د لرګي وو، چې بعض ووایي وچ خرما لرګي ارته، نو دی به یو ډډ د خرما ته یو لرګي ته درېدو، دغته به تکیه کړې وه، خطبه به یې ویلې. کله چې منبر جوړ شو، منبر دغته کېښودی شو، په منبر چې نبي علیه السلام بیان شروع کړ، هغه وچ لرګي د خرما ژړا شروع کړه. داسې غږ یې و لکه اوښه چې په خپل بچي پسې غرغړی کوي. تر دې چې پیغمبر علیه السلام ورکوز شو، هغه ونه یې په خپله غېږه مبارکه کې ونیوه لکه کنکای چې وایي ژاړي، مور یې غلی کوي، سوکه سوکه یې سلګۍ ویلې چې غلی شو. بیا دغه ډډ کې اختلاف ده چې څه یې کړو. څوک یې د منبر لاندې په دغه ځای بیا ښخ کړو، څوک یې چې هغه ونه چې په کوم ځای ولاړه وه په هغه ځای اوس هم د حضرت صلی الله علیه وسلم مسجد مبارکه کې د محراب په چپ طرف باندې، لکه اوس په دغه طرف باندې ده، د محراب په چپ طرف باندې هلته یوه مټه ده، نوم یې اسطوانة الحنانه، هغه ژړېدونکې مټه، حنان ژړا ته ویل کېږي، اسطوانة الحنانه نوم په لیکلی ده. اوس هم 6 مټې دي چې توبې هلته دعاوې کې قبلېږي. دا اسطوانة التوبه ده، اسطوانة الحنانه ده، اسطوانة الحراست ده، اسطوانة الاخود دي، خپلې مټې لیکل اوس هم شته. په دغه اسطوانة الحنانه څوک په هغه ځای باندې خښه کړه چې هغه په کوم ځای اول دغه مټه ولاړه وه چې نبي علیه السلام به هغې بیخته درېدو. خو محدثین نور ځای کې لیکي، دلته خو مې هر څه نه دي لیکلي. بل ځای کې مې لیدلي وایي دا انسان ته افسوس پکار ده چې وچ لرګی په دومره فراقت د رسول الله ژاړي چې صرف ځای بدل کړ. مسندت من بودم از من تاختی، مسندت بر جای دیگر ساختی. علامه رومی ادیونه د شکایت قصه ذکر کړي، د تکیه ځای د زوم زه د پرېکړم، اوس د تکیه په بل څه وکړه. وای انسان ته ژړا پکار ده چې څومره د رسول الله نه لرې کېږي باید دی وژاړي، او لرې کېدن دا په ګناه راځي، دا په ترک د سنتو راځي. نږدېکت په اتباع د شریعت راځي چې څومره د شریعت پایبند کېږي رسول الله ته ورنږدې کېږي، چې څومره د شریعت خلاف کار د سړي نه کېږي د هغه نه لرې کېږي. ونه په فراقت ژاړي خو انسان بیا نه ژاړي.
سره له دې نه چې امتي انسان د دعوای د حب دی لري ځان وارث دی هغه دی بولي لیکن ورځ پر ورځ اعمالو کې په یو طرف باندې روان چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه لري کېږي او جدا کېږي نو دا منبر باندې مستحب ده چې خطبه به برسېره په منبر باندې وي حضور پاک صلی الله علیه وسلم به په منبر باندې ویلې او جائز ده په مځکه باندې د ځای نه په بیابان باندې د جمعې لمونځ وخت راغی په ښار کې نه ځایږي سره خلک د باندې ودرېده جومات کې منبر نشته روا ده په مځکه باندې هم روا ده که یو بالغ ورته کېږي پیغه باندې ودرېږي وایي پیغه باندې هم روا ده او خو په منبر باندې مستحب د نبی علیه السلام په منبر باندې